السلام علیکم دوستانو، یو داسې ویډیو مې راوړې ده تاسو ته چې یو کلیواله جینۍ په کومه طریقه باندې خپل یو اشنا چې یار یې هغه دوکه کړله، کلي ته ورغلی، ورسره یې غلط ناروا کار وکړ، ویډیو یې هم ورسره جوړه کړې. خو دا جینۍ چې وه دا په دې نه پوهېده چې دا زما نه ویډیو جوړوي، یعنې د هلک ورته په پټ ځای کې موبایل ایښی و. ویډیو به تاسو سره شریکوم. د دې جینۍ اوس بیان څه دی دا به هم تاسو په خپلو غوږونو باندې واورئ، په خپلو سترګو به یې وګورئ چې تاسو په هر څه باندې یقین وشي. نو د ټولو نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې زموږ چینل کې که تاسو نوي یې نو مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د دې چینل له لارې به تاسو سره په آینده وخت کې هم همدغسې تازه ترین معلومات او ویډیوګانې شریکېږي. دا جینۍ چې وه د دې خاوند بهر ملک مسافر و او خاوند یې ډېره موده پس به راتللو، یعنې 3 کاله 4 کاله به ده په بهر ملک مسافري کوله، هغې نه پس به بیا دا راتلو. دا کلیواله جینۍ چې وه دې به بازار کې میاشت یا 10 ورځې یا 15 ورځې پس به داسې تله، کوم د کور سودا چې وه هغه به یې په یو ځل را برابروله، یعنې کور ته به یې سودا راوړه. یوه ورځ داسې وشول چې همدغسې یو دوکاندار نه یې څه سودا اخیستله، هغه ورسره ګپ شپ جوړ شو. یعنې ګپ شپ داسې چې دا ښځې چې کومې دي دوی اکثر دوکاندارانو ته مخ هم ښکاره کوي، نو همدغسې شوي وو. نو بیا هغې نه پس هغې چې لیدلې چې دا خو ډېره ښکلې ده، بل خاوند یې هم بهر ملک مسافر و، نو د دې هم زړه کېدو چې ګپ شپ ورسره جوړ کړي، چې هغه سره یې کله ګپ شپ جوړ کړی دی. نو دغسې د یو بل د نمبرو تبادله شوې ده، نمبر یې یو بل ته ورکړي. کله چې بیا دا جینۍ خپل کور ته راغلې نو هلک سره یې په موبایل باندې رابطه شروع کړې. خبره تر دې حده غځېدلې ده چې دغه هلک ورله کلي ته راغلی دی او پټ یو ځای کې موبایل ایښی دی، جینۍ یې راویستلې ده لارې کوڅې ته او هلته یې ورسره پلیت کار کړی دی. بیا د دغه کار نه پس دا واپس ترې راغلی دی. نو د دې جینۍ دا ویډیو چې ده دا ویډیو یې هم ځان سره ساتلې چې اخر ترې نه یوه ورځ دا ویډیو لیک شوې ده په سوشل میډیا باندې او اوس یې ډېر کسان یو بل ته لیکي رالیږي. نو د خبرې مقصد دا دی چې د جینۍ ژوند هم لاړو برباد شو، خامخا به دا خپل خاوند وژلي وي او هلک چې و هغه خو هسې هم یو پلیت انسان و چې د یو جینۍ زندګي برباد کړه. نو د موبایل استعمال ډېر زیات په احتیاط باندې کول پکار دی او هغه خلک چې بهر ملکونو کې مسافرۍ ته پراته دي او د خپل اهل و عیال خیال نه ساتي، نو هغوی سره اخره کې بیا داسې هم کېدلی شي.